په دې ویډیو کې موږ په دې کار کوو چې څنګه کولی شو په هغه الجبري افادو باندې چې کسرونه ولري مختلفې عملیې ترسره کړو. نو پیل کوو موږ ډېر ساده مثالونو سره. نو راځو لیکو چې موږ سره یوه الجبري افاده ده چې A پر B جمع C پر D او موږ غواړو چې دا دواړه سره جمع کړو تر څو یوه افاده ترې جوړه شو. دا موږ څنګه ترسره کوو؟ نو دې لپاره چې دا دواړه سره جمع کوو موږ راځو دې مشترک مخرج دې ته پیدا کوو. اوس موږ نه پوهېږو چې B قیمت څو دی او د D قیمت څو دی. نو د دې مشترک مخرج به موږ څنګه لاسته راوړو؟ د دې مشترک مخرج د دې دواړو ضرب حاصل څخه لاسته راوړو. یعنې د دې دواړو مشترک مخرج چې دی هغه B ضرب D دی، کوم چې د دې دواړو چې دی مشترک مضرب هم دی. نو راځو دلته لیکو چې دلته هم لیکو B ضرب دی D جمع دلته هم لیکو B ضرب دی D. را به شو دی به لږ څه رنګونه بدل کړو. نو A پر B مساوي کېږي څه شی پر بي ډي سره. نو موږ چې B نه بي ډي ته راغلو دا هم په څه کې ضرب کړی دی؟ په D کې هم ضرب کړی. نو صورت به هم په D کې ضرب و، دا به هم A ضربي D شي. نو په داسې حالت کې به د دې کسر قیمت کې بدلون نه وي راغلی ځکه صورت او مخرج دواړه په D کې ضرب شول. راځو دوهم کسر ته. دلته موږ راځو D نه چې موږ چېرته راغلي یو بي ډي ته راغلی یو، دا هم په څه کې ضرب کړی دی؟ په B کې ضرب کړی دی. اوس که چیرې زه غواړم چې د دغه کسر قیمت کې بدلون را نشي، تغییر را نشي، زه باید د دې صورت هم په څه کې ضرب کړم؟ په B کې ضرب کړم. نو لیکو چې څه شی B ضرب C، دا به د صورت شي. نو صورت او مخرج دواړه په څه کې ضرب شول؟ په B کې ضرب شول. اوس که چیرې موږ دغه صورت او مخرج دواړه په B باندې صورت او مخرج دواړه په B باندې وشو، B د B سره ختمیږي، بیرته موږ ته ځواب څه شی پاتې کېږي؟ C پر D پاتې کېږي. نو دغه ګلابي رنګ کسر چې دا موږ په D کې ضرب کړ، صورت او مخرج هم D کې ضرب کړ، په هغه صورت کې چې D صفر نه وي نو دا مساوي شو له دې سره. همدارنګه دا دوهم کسر چې د دې صورت او مخرج هم په B کې ضرب کړ، په هغه شرط چې B مساوي له صفر سره نه وي، دا CD مساوي شو له BC پر BD سره. ښه، دا ټوله لانجه موږ څه دپاره وکړه؟ دا مو دې دپاره وکړه چې اوس موږ سره مشترک مخرج لاس راغی. دا او دا دواړه عین مخرج دی. نو اوس موږ دې دپاره مشترک مخرج په لاس راوړو چې بي ډي دی او دا به اوس صورتونه سره جمع کړو. صورت کې به څه شی پاتې شي؟ اے ډي جمع بي سي عین لکه عددونو چې موږ کومه سي جمع کوو مخرج مشترک ورته نیسو هماغسې دا هم ترسره کېږي.